نن ورځې مهم خبر په لومړي ځل غني د طالبانو سره مرسته وکړه. دا چې څنګه څه وخت له چا سره پوره له سره ویډیو کې ګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د افغانستان پخواني ولسمشر په لومړي ځل د طالبانو سره مرسته وکړه. هغې ویلي دي چې هیڅوک دې د ده په ځای ولسمشر نه اعلانوي. وایي ما پخپله کرزي ته اختیار ورکړی و چې د دولت چارې طالبانو ته ور انتقال کړي. ویل کېږي امرالله صالح تیاری نیوله چې په یو نړیواله غونډه کې ځان ولسمشر اعلان کړي. دوستانو دا اوس همدغه کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې ښه وخت.